د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند اورېدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. ملکی وګړي پر افغانستان د پاکستان د بریدونو اصلي قربانیان. یوازې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان وروستي بریدونه د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته نږدې 14 میلیونه افغانۍ مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان د پولو خوندي کول د اسلامي امارت لپاره لومړیتوب دی. د روسیې ولسمشر په افغانستان کې ثبات د منځني ختیځ لپاره مهم بللی. ذبیح الله مجاهد ویلي چې تاجکستان باید د افغانستان سره د پولې په خوندي کولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. او د هند په دیوبند دینی مدرسه کې د امیر خان متقي تود هرکلی متقي په یاده مدرسه کې د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او دوام ټینګار کړی. استقبال کیا اور انہوں نے زیادہ مہمان نوازی کیا. ظاهر ہے کہ علما اور طلبا کے درمیان بشپړ خبرونه. زه یوسف خان لالی یم. یوازې د پکتیکا په برمل ولسوالیو کې د پاکستان وروستیو هوایي بریدونو د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته 12 میلیونه او 9,55,000 افغانۍ مالي زیان اړولی دی. دا شمېرې په دې وروستیو کې د پکتیکا د ځایي سرچینو لخوا خپرې شوي دي. پاکستاني جنګي الوتکو د پنجشنبې په شپه د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وکړه او په کابل او پکتیکا یې بمبارونه ترسره کړل چې له سختو غبرګونونو سره مخ شول. بل پلو زلمي خلیلزاد ویلي پر کابل د پاکستان وروستي هوایي بریدونه چې ګواکې د تحریک طالبان پاکستان TTP مشر یې په نښه کړی ناکام ثابت شوی دی. خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه څوک چې پاکستان د خپل د برید موخه بللي په کابل کې موجود نه و. نوموړي پر پاکستان غږ کړی چې د پوځي بریدونو پر ځای د ډیپلوماسۍ له لارې د TTP له ډلې سره د خبرو اوربند هڅه وکړي. خلیلزاد زیاته کړې که د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان اوس هم په واک کې وای، ښایي د TTP له ډلې سره شخړه وختي حل شوې وای. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچونه لا هم پای ته نه دي رسېدلي. دواړه خواوې له کلونو راهیسې یو بل د ترهګر ډلو پر ملاتړ تورنوي. 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलेटरल डैमेज भी हो. او دا ستونزې په زرونو پوځي جګړې لامل شوي دي. په ورته مهال کې پاکستان څو ځلې د افغانستان هوایي حریم نقض کړی او له نړیوال قانون نه په سرغړونې سره یې ښکاره تیری ترسره کړی چې په پایله کې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په دې وروستیو کې د پاکستان جیټ الوتکو د TTP ډلو د له منځه وړلو تر نامه لاندې د پنجشنبې په شپه د کابل او پکتیکا ډېرې برخې بمبار کړې چې په پایله کې ډېری ملکي وګړو ته مالي زیانونه واړول. د اسلامي امارت لخوا د وروستیو ورکړل شویو احصایو له مخې دې بریدونو یوازې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته 12 میلیونه 955,500 افغاني مالي زیان اړولی دی. 12 نیمه داسې وشوله ناڅاپه وشوله. په دغه ځای کې غونډې کلي خلک دی. دا چې د کیمیږ موجودي په ده کې یو داسې شته چې دغه دی یقین دي کنینه خراب شوي دي. دا غونډ د کلي وله خلک دی په ثبوت باندې رسېدلي چې هر څوک یې په ثبوت ورسوي دا په ثبوت رسېدلي د کلي خلک دی. زه روښانه یم د مرغۍ اوسېدونکی یم پکتیکا ولایت برمل ولسوالي. نندلو دیکان دورا کړله. دا دیکانینه شپې په 12 بجې خوبه شو. دا موږ نه پاکستان درونه الوتکه وویشتل خپل کاروبار وکړه خپل غاو کړه. دا موږ نه ویشتلي دي هېڅ کاروبار مخاسب نوره نه وي موږ بیا جوړ کړي. د پاکستان لخوا د TTP په نښه کولو ادعاوې ثابتې نه شوې او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمي خلیلزاد دا ادعاوې رد کړې. ولې افغان ملکي وګړي په دوامداره توګه د پاکستاني پوځ د بریدونو قرباني کیږي او څوک باید د دې زیانونو پیسې ورکړي. در مجموع مطابق موازین بین‌المللی و سرحدی بین کشورها است عدم مداخله و احترام به تعاملات ارضی و حسن همجواری و احترام متقابل در نظر گرفته میشن. و اگر یک کشور بخواهد که با کشور دیگه به خاطر دشمنای خود یا ای که تهدید برش می باشه حمله صورت بگیرد تفاهم صورت میگیرد مطابق حقوق بندوال خصوصی بین دو کشور همکاری و یا جلب میشن.
پاکستان څو ځله پر افغانستان بریدونه کړي دي خو وروستي بریدونه د هیواد په تاریخ کې په کابل کې لومړی برید او په پکتیکا کې درېیم که څه هم وروستي بریدونو کې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی خو پخوانیو بریدونو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي اسلامي امارت دا ځل هم ویلي چې د پاکستان بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارج صاحب. معارج صاحب سړی مشه وخت د بخیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. معارج صاحب خلیلزاد ویلي چې په افغانستان د پاکستان بریدونه ناکام و په ټوله کې کوم څوک چې دوی غوښتل چې په نښه کړي په افغانستان کې اصلا په افغانستان کې ونه. ستاسو له انده آیا په رښتیا هم د پاکستان بریدونه په افغانستان کې ناکام و؟ مننه جناب لالی صاحب لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دا خو بېشکه واقعا خبره ده چې دا برید ناکام و ځکه هغه هدف د سیاسي چې دوی درلوده نه هغه واقعي مقصد. هدف سیاسي دا و چې دوی غوښتل چې نورولي د ټي ټي پي مشر غوښتل چې مثلا په نښه کړي. هغه دا ده چې په دې په خاوره کې نه و. خپله ډاکټر خلیلزاد هم دا تاکید کړی چې دا په دې خاوره کې نه و یعنې هغه د پاکستان په خاوره کې و. نو بنام دا برید په دې حساب ناکام ده. مرام اصلي موخه د پاکستان دا نه وه. پاکستان اوس فعلا په ورخطا هم ده. مختلفې پروژې او برنامې دي. هند ته د ښاغلي متقي سفر دا هغوی ته د زغم وړ نه ده. هغوی په دې باندې ناراحته سوي دي چې مثلا دغسې مانورونه اجرا کوي. بله خواته امریکا بیړۍ راغلي دي ډرون الوتکو سره کراچۍ بندر ته. کیدای شي هغه هم داسې یو پروګرام د په دې شاته د هغه هم موجود وي دلته فشارونه وارد کړي بمبارونه وکړي بې امنیتي رامنځته کړي. تر دې زمینه مسایل داسې هغه باګرام ته راسي. دا خبره هم شته. د روسیې کړنې هم چې بار بار ما ویل دا یو تخریج جوړوي غربي نړۍ ته. مثلا چین او روسیه او ایران نږدې کېدل خصوصا بیا روسیه فارما د ماسکو ته دعوتول بیا تش لاس بېرته رالیږل. دا په خپله ما تاریخ ترې تشریح کړی چې همیشه روسیه ته مداخله کړې ده. موږ له غربي نړۍ سره په جنګ اخته کړي وو. دا ټول مسایل کېدای شي. اما اوس خبره دا ده چې پاکستان حق لري که نه لري داسې بریدونه وکړي او مسؤلیت د یو حاکم نظام په فعالیت کې څه شی ده. ګورې دلته یو قاعده د حقوقو بیانولو عمومي ده یو د حقوقو بیانولو خصوصي ده. حقوقو بیانولو عمومي ده عمومي موازین چې په نړۍ کې مثلا موجود دي د هېوادو په منځ کې دي کنوانسیونونه دي اعلامیې دي منشورونه دي دا ټول په پام کې نیول کېږي. دلته په ټوله دنیا کې اصل د عدم مداخلې حسن جواري احترام متقابل احترام درناوی د ځمکنۍ بشپړتیا خپلواکۍ سیاسي خپلواکۍ ته حاکمیت د بل هېواد ته دا باندې ټینګاونه ډېر زیات شوي دي. په منشور د ملګرو ملتونو کې په کنوانسیونو مختلفو کې حتی کنوانسیون ډیپلوماتیک دی او د 80 او د 80 کې په اعلامیه د حقوقو بشر د 1970 کال کې په ټوله موازینو کې چې موږ وګورو دا حقوقو بیانولو خصوصي کې چې دوه هېوادو ترمنځ کوم معاهدې او تعاملات او مراودات دي په دې کې هم دا ذکر کېږي چې احترام باید موجود وي. نو کله چې نقض کېږي په حریم باندې دا بیا ځان ته دا جرایم لري. دا په بنیاد د 1940 کال د ویانا د کنوانسیون او دغه پروتوکول 1980 کال دا د صراحت د ریاست واضح سوي دي چې ته د حریم باندې نقض کول مداخله کول خاورې ته تالته بیا بېګناه خلک وژل ودانۍ ورانول دا ټول راغلي. په ځینې وخت کې دا شرایط شته چې مثلا یو هېواد خپل امنیت تهدید. معارج صاحب که ماته اجازه راکوئ معارج صاحب په ډېرې بښنې سره لکه څنګه چې ما وویل چې په دغه بریدونو کې یوازې ملکي وګړو ته مالي زیان رسېدلی دی هغه هم په افغانستان کې ولې په ملګرو ملتونو منشور کې هم لیکل شوي چې کوم ملکونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي هغه به د یو بل پر وړاندې د فورس یا هم قدرت استفاده په ټوله کې نه کوي. نن پاکستان څنګه ځان ته حق
ورکړی چې دا برید ترسره کړي او د دې ترڅنګ ملګري ملتونه، امنیت شورا، ګاونډي هیوادونه، نړیواله ټولنه، خپله امریکا متحده ایالات او ډیری نور شرق کوم زون چې ده یا په ټوله کې روسیه د دوی متحدین ولې خاموشه دي؟ د یو هیواد په پلازمینه باندې برید شوی دی، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ ګوره چې یو هیواد مستقلي استقلالیت لري، دغه اصل دا ځکه موږ همیشه افغانان په دغه یو شي باندې خطا وځو، داسې فکر کوو چې بل باید موږ ته څه وکړي. یو هیواد استقلالیت ولري اول ته دولت نه، زما موخه دا نه وه مارد صاحب، زما موخه دا وه چې په ډېرې بښنې سره مارد صاحب، په ډېرې بښنې غواړم چې دغه سوال واضح کړم. زما موخه دلته دا وه که نن یو هیواد په بل هیواد باندې برید کوي، حتی که هغه د یو په پوله کې هم یوه ډېره وړه شخړه وي، د نړۍ ټول هیوادونه اعلامیه ورکوي، د نړۍ ټول هیوادونه حتی ملګري ملتونه، امنیت شورا خپله ښاغلی ګوترش وایي چې باید مثال موږ د آذربایجان او ارمانیا یو مثال لرو یا نور ډېری وختونه چې د ملکونو ترمنځ شخړې راځي، ولې دلته ستاسو له انده دوه ګونی چلند نه کیږي چې تر ننه پورې هم ملګري ملتونه چوپ دي، هم نړۍ چوپ ده او هیڅ څه نه وایي؟ نه دلته اصول موجود دي، د تاسو خبره بالکل دقیقه ده. نړیوال غږ کې په صورت کې چې مربوطه هیواد خپل اعتراض وړاندې کړي نړیوالو ته، که هغه اعتراض ونه کړي دا معنا دا چې د مقابل لوري حق ده، نو بیا هغوی په دې کې چوپ پاتې کېږي. نو خبره دې کې چې یو هیواد استقلالیت ولري، خپل مستقل او دولت یا حاکمیت ولري، قلمرو نفوذ ولري، یعنی عنصر د دولت ولري، په هغه صورت کې دی په خپل اول اقدام کوي، یعنی اصول نړیوالو پلي کوي. دلته د امنیت شورا منشور د بخره د ملګرو ملتونو سازمان منشور اووم فصل صراحت لري په دې اړه باندې. بیا که چیرې نقص یو شی موجود کیږي، بزین حالات کې اجازه یي، هغه داسې شرایط دي چې یو د هیواد دښمن دلته موجود دي، یو مخالفه ډله موجوده وي، یا هغه ته امنیت تهدیدېږي، په لومړي پړاو کې هغه راځي له مقیم د خپل هیواد سره، د مقابل هیواد سره د سره خپله ستونزه شریکوي، د په همکارۍ د ته وایي دی اقدام کوي. یعنې پاکستان که داسې ادعا لري چې د ټي ډي پي د مخالفین د افغانستان دولت سره شریکوي، د افغانستان دولت اقدام کوي دغه مورد کې، او نتیجه یې بېرته دوی ته وایي که دوی قناعت ورنه بیا بل پړاو پیل کوي، او که قناعت بیا مشکلات کیږي. که چیرې دغه بل هیواد اقدام نه کوي، چوپ بیا د شورای امنیت قطعنامه په دې هکله صادروي چې هغه خپل شرایط لري چې هلته ملکي کسانو ته، نورو ته، یعنې ستاسو له خبرو څخه، یعنې مارد صاحب ستاسو له خبرو څخه کوم کار چې پاکستان کړی غیر قانوني او د نړیوالو قوانینو خلاف کړی، درست؟ مطلق هم د نړیوالو اصولو، هم د اصول بینالمللي خصوصي دوه هیوادو منځ کې دغه ټول شی د رقص بنان څه باید وسي. افغانستان حکومت باید ملګرو ملتونو سازمان ته لومړی شکایت درج کړي، بل د کنوانسیون د جرایم جنګي په بنیاد باندې دنه مطلقاً باید تاوان واخیستل سي، او که بیا داد ونسوله مطلقاً عمل بالمثل لکه 1990 کال کې په مغولګۍ حمله وکړله، کابینه د اشرف خان د ظاهرشاه په وخت کې همدغه پړاو طی کړ، امنیت شورا ته یې ویل بېغوري وسوله، مستقیم پیلوټ زادران ته امر وکړ چې ورسوي وله او راسنه ویشه پاکستان. درست. درې الوتکې د ډاکټر نجیب په وخت کې راغللې، د افغانستان حریم یې نقض کړ، فیصله وسوله، بېرته پیلوټ ورغی، همې الوتکه ورته وویشتله، بېرته راغله ورسه بمبارډ وکړه، درې بمې پرې واچوله او سکاټ یې پرې ومات کړ، ځکه دا نو د حیثیت و درست. مارد صاحب غواړم چې د دغه بحث بل لوري ته راشم. ښاغلي خلیلزاد ویلي که خان په قدرت کې وای، که عمران خان لومړی وزیر وای، نو بیا به هیڅ کله دغسې یو ډول برید نه رامنځته کېده، او په ټوله کې دوی به کومې ډلې چې دي اوس مهال یا کوم مخالفین چې دي په پاکستان کې، له هغوی سره به هم خبرې اترې او مذاکرات په ټوله کې شوي وو. فکر نه کوئ چې دلته غیر مستقیم خلیلزاد دې ته اشاره کوي چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو نورو بحثونو کې ویلي چې اوس مهال هغه وخت دی چې خان له زندان څخه راووځي؟ بالکل دوه خبرې دي، یو خو همدا هدف ده، خان راوباسي 100% زمینه دا مقدماتي خبرې زمینه ورته مساعدوي. دا هېڅ امکان ځکه فیصله همدا سوې ده، د دوی بهرنی او کورنی سیاست له غربه ټاکل کېږي، دا واقعیت خبره ده. اما یو خبره ده چې عمران خان با نفوسه سړی و،
هم په پښتنو کې ځکه دی په خټه پښتون و، هم بلوڅو کې ځکه د نیات بلوڅ و. دغه لپاره د زیات اړیکې هم درلودلې. په پنجاب او په سند کې چونده یو وخت کې د ځوانانو منځ کې کفتان تیر سوی د کرکټ او ډېر مینه خلکو سره درلودله او خصلت تنخوی هم یو واره مجازه صلح‌آمیزه سړی و او همیشه له مخالفینو سره د خبرو لرنه مشکلات حلوله. نو هغه یو خاص محبوبیت لکه کشمیریان دي، که پنجابیان دي، که سندیان دي، که په افغانستان سره ښه اړیکې په خپل وخت و زمان کې درلودل، خپله امارت اسلامي چارواک سره ښه اړیکې درلودلې، په قطر کې ښې خبرې وکړلې په وخت زمان کې د افغانستان صلح دپاره، ایران سره ښې اړیکې جوړې کړې، سعودي سره اړیکې جوړې کړې، هند سره ډېر نرم سیاست. درست، ډېره مننه. نو بنا هغه مستعد سړی د همدا وجه و چې هغه غربي نړۍ هغه مقطع کې زنداني کې اوس یې وخت نصیب ته له زندان راوړي. ډېره زیاته مننه. د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارچ په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندو یم. کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ. مهرباني. اوس هم د خبرونو دوام. د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د پولو امنیت خوندي دی. په ځانګړې توګه تاجکستان او دواړه خواوې مسؤلیت لري. افغانستان په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی او تاجکستان هم باید خپل مسؤلیت ترسره کړي. دا د اسلامي امارت د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې وې چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونو په ځواب کې یې ترسره کړي دي. مخکې له دې د روسیې ولسمشر ویلي و چې د منځني اسیا د امنیت په تأمین کې د افغانستان رول مهم دی او روسیه په دې برخه کې د اسلامي امارت د اقداماتو ملاتړ کوي. د پولې امنیت تامین د دوو ګاونډیو هیوادونو مسؤلیت دی او اسلامي امارت په دوامداره توګه د افغانستان د پولو د امنیت تامین ته ژمن دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو په ځواب کې ویلي چې د هیواد د پولو امنیت ډاډمن شوی او اسلامي امارت له تاجکستان سره د پولې امنیت ته ځانګړې پاملرنه کوي. بدون شک که مرزهای کشور امن است، بخصوص با کشور تاجیکستان کدام مرزی که وجود داره. امارت اسلامی افغانستان توجه بیشتر به امنیت او مرز داره و در این راستا دو طرف مسئولیت های خود دارن که ما مسئولیت خود را به خوب ایفا کرده ایم و هنوز هم توجه انشالله بیشتر میشه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د منځنۍ اسیا په ثبات کې د افغانستان رول مهم دی او د افغانستان امنیت د منځنۍ اسیا له امنیت سره نږدې تړاو لري. ښاغلي پوتین زیاته کړې چې اسلامي امارت د ترهګرۍ او نشې توکو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګډې همکارۍ ته چمتو دی او روسیه د دې هڅو ملاتړ کوي. لیدل کېږي چې اوسني افغان چارواکي په بېلابېلو برخو کې د ترهګرۍ او نشهیي توکو سره د مبارزې په ګډون همکارۍ ته چمتو دي. موږ له دې هڅو په کلکه ملاتړ کوو. د سیاسي چارو شنونکي په دې باور دي چې د افغانستان حکومت تل د امنیت د تامین د ترهګرۍ او نشهیي توکو سره د مبارزې لپاره جدي اقدامات ترسره کړي دي. دوی وایي چې په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو له ډېر ملاتړ د افغانستان لپاره اړین دی. افغانستان هغه هیواد دی چې نه پخوا په چا تعرض کړی نه اوس کړی دی نه به وکړي او نه چاته ضرر رسولی دی. په افغانستان کې تروریزم نشته، په افغانستان کې مخدره توکو کرکیله نشته او که څه نو 250 کاله په افغانستان باندې جنګونه تحمیل شوي دي. حتما به پکې یو څه خالیګاه موجود دی، په دې کې شک نشته، خو افغانان هیڅ وخت کې د بل چاته د ضرر د رسولو هیڅ اراده نه لري. ولی از آنجایی که وظیفه تنها افغانستان به باراداری قاچاق و گروه‌های تروریستی نمی باشد، باید تمام کشورهای آسیای منطقه جمله تاجیکستان در این قسمت با افغانستان همکاری نمایند، زیرا تحکیم صلح ثبات و امنیت و با وجود آمدن افغانستان من حیث یک پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بتواند نقش بسیار مهم در افغانستان داشته باشد. داسې انګیرل کېږي چې افغانستان د خپل جیوپولیټیک موقعیت له امله د منځني ختیځ هیوادونو د امنیت په ډاډمنولو کې مهم رول لوبوي او په افغانستان کې ثبات په سیمه کې ثبات دی. بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د دیوبند اسلامي مدرسې په غونډه کې د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او دوام ټینګار کړی دی. ښاغلي متقي چې هند ته د خپل سفر په جریان کې له دې مدرسې څخه لیدنه کړې، د دیوبند اسلامي مدرسې د استادانو او زده کوونکو لخوا یې تود هرکلی ترسره شوی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هند ته د خپل سفر په دوام کې د دیوبند له مشهور مدرسې څخه لیدنه وکړه او د دې مدرسې زده کوونکو له تود هرکلي سره مخ شو. ښاغلي متقي له دې مدرسې څخه په خپله لیدنه کې د خلکو له هرکلي څخه ستاینه وکړه او د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د اړیکو پر ټینګښت
او دوام ټینګار وکړ. زه دلته د خلکو له پراخ هرکلي او مینې څخه مننه کوم. هیلهمند یم چې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نورې هم پرمختګ وکړي. موږ به نوي ډیپلوماټان واستوو او هیلهمند یم چې تاسو هم له کابل څخه لیدنه وکړئ. راتلونکي کې ځواکمنې اړیکو ته هیلهمند یم. لکه څنګه چې په نوي ډیلي کې له ما څخه توت هرکلی وشو، شونې چې دغه لیدنې راتلونکي کې زیات شي. په همدې حال کې د هیواد بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له عالمانو سره د خپلو نږدې اړیکو څخه خبر ورکړ او د کابل او نوي ډیلي ترمنځ اړیکې روښانه بللې دي. الحمدلله بہت اچھا سفر ہے. الحمدلله ښه سفر دی. د دیوبند علما راغلي دي. زه د دوی ټولو له میلمه پالنې مننه کوم. البته د زده کوونکو او عالمانو ترمنځ یوه تاریخي اړیکه شتون لري. یو شمېر شنونکي له هندي چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي لیدنه اغېزمنه بولي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کولی شي د پاکستان لپاره یوه جدي ننګونه وي. اظهار نظر شخصیت‌های پاکستانی که گویا مناسبات هند افغانستان برای پاکستان موجب خشم و قهر پاکستان خواهد شد، ولی بدون شک پاکستان همیشه مناسبات بین هندوستان و پاکستان همیشه روی برهم بوده و سالهای دراز جنگ‌های متواتر داشتن. جنگ 5 روزی که بمباردمان کردن یکدیگر را زدن، این هم عامل اصلی است که بدون شک به پاکستان از تامین مناسبات و ملاقات‌هایی که بین وزیر خارجه ما و وزیر خارجه هندوستان صورت گرفته متأثر و متعلم است و بدون شک موجب ناراضیت شد. ګمان دا دی چې د متقي وروستی سفر هند ته د دواړو هیوادونو د تعامل او دوه اړخیزو همکاریو د پراخېدو یوه څرګنده نښه ده. داسې تعامل چې کولی شي د اعتماد، پرمختګ او دایمي سولې لپاره د یوه پل په توګه عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي نوي ډیلي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د شوې ژمنې له مخې افغانستان ته نوي بشري مرستې استولې دي. نوموړي په خپل ایکس حساب کې لیکلي چې هند دا مرستې د کونړ ولایت د وروستۍ زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه لیږلي دي. عزتمند اورېدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.